قدرمن لیدونکو د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ مو ولیدله. دا هم د ګوشتې ولسوالۍ ده. د ګوشتې ولسوالۍ هم د ننګرهار د نورو ولسوالیو څخه کمه نه ده. دا هم د ښکلاګانو څخه ډکه ولسوالۍ ده. نو هغه یو متل ده یا ضرب المثل ده چې خلک یادي ګوشته کې هم ځوانان شته. نو د ګوشتې هرې سیمه چې ښایسته ده ځوانان یې هم ښایسته دي. نو حاجي صاحب بریالی ګردیوال راسره ولاړ ده. حاجي صاحب که د ګوشتې ولسوالۍ په اړه راته وایي داسې چې ګورو نامې خدا د غرونو په منځ کې ولسوالۍ ډېره ښکلې ښایسته ولسوالۍ دا د ننګرهار کومه ولسوالۍ ده له کومې نګاه نه دا زیاته مشهورتیا لري په دې کې زراعتي ځمکې یا زراعت کوم زراعت کیږي؟ د ګوشتې ولسوالۍ دا چې تاسو ګورئ ګرچاپېر دا موږ چې ولاړ یو دا د ګوشتې ولسوالۍ د ګرداو منطقه ده. ګرداو دغه مساحت چېرته ښکاري دا اوس یو څه زراعت هم پکې شته دی یو څه دا د کونړ سیند به راته پخوا دلته به ګرداو یعنې ګرداو معنا دا چې او تاویده به دې ځای کې که نه تاویده به بیرته به د هغه مخامخ غر چې کوی دولت ورته وایي هغې غره په خوا کې بیرته سیند همداسې ځي لالپورې ولسوالۍ ته لالپورې ولسوالۍ نه پاکستان ته دغه کېږي لویږي دغه اوبه. نو دغه د ګرداو سیمه ده. د ګوشتې ولسوالۍ شهرت په معدنیاتو باندې لري. دلته د نیفراید تیږو معدنیات ډېر زیات دي او په دې غرونو کې او د مرمر د تیږو سنگ مرمر چې ورته وایي د دغه نیمه قیمتي تیږې چې ورته وایي دغه معدنیات هم دلته زیات دي. نو په دې لحاظ باندې ګوشته په دې شهرت زیات لري. ښه نو حاجي صاحب دلته خپله په ګوشته کې څنګه چې دا زه ګورم چار چاپېره غرونه دي او د غرونو په منځ کې ولسوالۍ ده. دلته زراعت څنګه ده؟ کوم زراعت ډېر کېږي؟ دلته فکر کوم چې میوهجات به نه وي فقط یوازې غنم و جوار یا کچالو دغسې شی به کېږي زیات که څنګه؟ نو د ګوشتې ولسوالۍ آب و هوا خو د ګوشتې او د لالپورې او د مومندرې او د کامې دا یو شی دا ټول هر څه چې په مخکې په کامه کې ذکر کړه هلته چې کېږي هغه دلته هم کېږي. غنم جوار مخصوصا دلته محصولات د دغه دي د ګوشتې د زراعت دي. او ما مخکې ورته عرض وکړ چې ځمکه زراعتي ځمکه کمه لري معدنیات لري دلته او دا چې خوشبختانه د معدنیات اوس د ځمکې نه دغه کېږي استخراج کېږي. خو متاسفانه چې په غیر فني شکل تر اوسه پورې استخراج شوي دي. خدای دې وکړي چې دې نه وروسته په فني شکل استخراج شي انشاءالله. ډېره زیاته مننه کوو قدرمنو لیدونکو. راځئ چې لاړ سو مخته او نورې ښایسته د ښکلاګانو ډکې سیمې در باندې وګورو. زموږ ملتیا وکړئ موږ سره پات شئ. ګوشته ښکلې ولسوالۍ د ننګرهار بلې سیمې ته ورځو. دا د ګوشتې مرکزي یا د ولسوالۍ مرکز ته موږ نږدې کېدونکي وو. د ګرداو د سیمې نه راووتلو او د ګوشتې مرکز ته تقریبا چې په لږ وخت کې رسېږو او رسېدونکي وو چې هلته ولسوالي موجود لري او د ګوشتې هغه اصلي کلي هم په همدغه ځای کې وجود لري. خلاص دلته د تعلیم کچه په ګوشتې ولسوالۍ کې دا مرکز د تعلیم کچه څنګه ده؟ د تعلیم کچه د کامې په نسبت باندې کمه ده او د نورو ولسوالو په نسبت باندې تقریبا چې ګوشته په تعلیمي لحاظ باندې دغه ده کمزورې ده د پخوا نه. نو اوس دې خدای وکړي چې تعلیم پکې د دې نه وروسته زیات شي.
مرکزي بازار دی، د دې بازار ښي لاس ته ولسوالي پرته ده، د ولسوالۍ موقعیت دی، د ولسوالۍ مرکزیت دی او دا د ګوشتي د ولسوالۍ هغه مرکزي بازار هم دی او مرکزي قریه او ولسونه هم دلته پراته دي، کلیان دی. حاجي صاحب دلته صحیح مرکزونه څنګه دي په ګوشته کې؟ صحیح مرکزونه شته که نه؟ لکه د نورو ولسوالو په هره ولسوالۍ کې یو کلینیک شته دی او چې بستر نه لري همغه ابتدایي او کومک اولیه کولی شي، داسې صحیح مرکزونه شته. یو مرکز دی په هره ولسوالۍ کې، یوازې د مومندري ولسوالي ده چې هلته بستر لري هغه. حاجي صاحب دلته د دې خلک چې زراعت هم ډېر نه لري، دغه کلیوال خلک په کوم کار باندې مصروفه دي؟ د خپل د ژوند زندګي هغه اساس هغه د کوم ځای برابر دي؟ د دې ځای خلک اکثریت پاکستان کې دغه کوي، دا روزګار کوي، مزدوري کوي او د افغانستان په نور ولایتونو کې کار ژوند او روزګار کوي او خپل داسې دغه معدنیاتو سره کله چې دا معدنونه په تېر نظام کې دغه شولو ده پیدا شولو او دې خلکو پیدا کړلو، ما مخکې عرض وکړه چې په غیر فني شکل باندې استخراج کېدلو، دغه معدنونو کې هم ډېر خلک دغه وو، دا مصروف وو. دلته حاجي صاحب په ګوشته کې مشهور ځای یا داسې مشهور څه شته چې خپله د ګوشتي ولسونه په هغه باندې ډېر ویاړي، وایي چې دا په ګوشته کې داسې یو مشهوره ځای شته؟ د ګوشتي تاریخ پخوانی دی. ګوشته یو داسې ولسوالي ده چې شهرت یوازې دا دی چې موږ دلته مومند په دوه قسمه دي، چې یو ته د سمې یا د آبادي مومند وي، یو ته د غره مومند وي. نو دا هغه سرحدي ولسوالي ده چې د غره د مومندو سره سرحد لري، دغه شهرت لري چې د غره مومندو سره سرحد لري. هغه مومند چې قبایل دي هغه نه د پاکستان او نه د افغانستان د حکومت د تحصیل لاندې دي. کومه سیمه ده او د لالپورې ولسوالۍ ختمه شوه او که نه؟ دا اوس د ګوشتي ولسوالۍ ختمه شوله او موږ د لالپورې ولسوالۍ سرحد ته ورسېدلو چې سرحدي کلی د چکنور کلی دی. چکنور کلی یو تاریخي کلی دی چې تقریبا څه د پاسه 2000 کاله تاریخ لري ده او دلته د بودایزم یو بادشاهي په دې کوی دولت باندې تېره شوې ده. دلته د 13مې پیړۍ په اواخرو کې او د 19مې پیړۍ په سر کې چکنور مولا صاحب چې یو مجاهد انسان و دا پیدا شو او په 1919 کې د امان الله خان د استقلال په جګړه کې د مشرقي زون د دې جبهې قوماندانو چې د مشرقي ټول ولسونه یې تر شا ولاړو او د برطانیا د هغه لوی امپراتوري چې لمر پکې نه پرېواته د هغې په مقابل کې وجنګېده او د ګنده او شب قدر او د جمع پورې دا منطقې ټولې د غازي چکنور مولا صاحب په توسط ونیولې شوې. د دې ځینې وروسته د شاکوټي کلی راځي، د شاکوټي قریه ده، بیا د شاکوټي نه وروسته د ګلډاک په نوم قریه ده، د ګلډاک نه وروسته بیا د ګرداوي په نوم قریه ده، د ګرداوي نه وروسته بیا د سدې په نوم قریه ده، د سدې نه وروسته د لالپورې ولسوالۍ مرکزیت ته موږ رسېږو او د لالپورې مرکزي کلي ته هم رسېږو یا قریه ته هم رسېږو. قدرمند لیدونکو د راپورتاژ په دې برخه کې راغلو لالپورې ولسوالۍ ته، دا هم د لالپورې ولسوالۍ ده. دلته یو ملګری یو دهقان راسره ولاړ دی. دهقان یې که نه ستړی مه شې؟ السلام علیکم ورحمت الله. دا ځینې سمه څنګه ښې یې جوړې په خیر یې؟ خیر اوسې خوشحاله اوسې. د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ د چکنور. ښه دا هم د لالپورې ولسوالۍ مربوط ده که نه؟ لالپورې ولسوالۍ چکنور.
دلته کار کوي دهقان یې؟ او دهقان که په دې ځای کې تر ټولو مشهوره زراعت څه شی دی چې دلته کې غنم جوار وربشې وریجې څه ښه کېږي؟ ټول نه مشهوره د زراعت غنم دی او بیا پسې جوار کرو ګوتې جوار کرو. نور میوه چې دلته نه کېږي؟ ولې مات ګوډ باغونه هغې هم شته دي. لکه کوم میوه پیدا کېږي؟ اوس خو فی الحال نشته خو باغونه اوس کرل شوي په حاصل لا نه دي راغلي. دا مالټې دي او شفتالان دي. دلته بیا اوبه څنګه دي؟ اوبه ماشاءالله ښې دي ښې برابرې اوبه دي او دلته مهم باغونه چې دي د هندواڼو باغونه ډېر دي ډېر پیدا کېږي دلته ډېرې ساحې د هندواڼو باغونه دي. دلته د مکتب د هلکانو د نجونو لپاره مکتبونه شته؟ او الحمدلله ښه برابرې شته دي. امنیت څنګه دی دلته ساحه کې؟ الحمدلله ښه برابرې شته دي. بیخي نور برق مرق شی خو نشته؟ نه برق سړک همداسې خامه ده نو؟ همداسې ښه. من لیدونکو د لعلپورې ولسوالۍ هغه یوه سیمه خو په تاسو باندې ولیدله، نو دا هم بل کلی د بلې سیمې ته راغلي دي. دې کلي خوشبختانه ملک مو دلته پیدا کړ، دا چې دا هم یو د ننګرهار د مرکز څخه ډېره لرې ولسوالۍ ده، ډېره لرې پرته سیمه ده او کلیوالي سیمه ده. نو ملک صاحب ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. دا د لعلپورې ولسوالۍ د ګلډاګ قریه ده. ګلډاګ نومېږي د دې قریه ده او دا ډېر یو غریبه او د 240 کاله کې چې ورته وایي ځورېدلی ولس دی، ډېر ځورېدلی ولس دی چې د هرې نګاه نه چې د طالبانو موجودیت په دې 240 کاله کې همدې ځای کې تېر شوی و. د ډېرو مؤسساتو د خوا نه دې ځای کې کارونه هم نیمګړي پاتې. زموږ دا کوڅې چې دي دغلته تقریبا 10,000 جریبه ځمکه د ګلډاګ په ساحه کې نن هم د کونړ د سیند نه لاندې په اوبو کې پرته ده، زراعتي ځمکه ده چې سیند وړې ده، هېڅ توجه دې طرف ته شوې هم نه ده. حاجي صاحب دا چې د لعلپورې ولسوالۍ یوه نومداره ولسوالۍ ده، وایي لعلپوره په میړو پوره که نه؟ دغه متل په اړه که راته وایي دغه متل ولې شوی ده؟ ځکه چې دلته خو میړه خو هغه چا ته ویل کېږي چې هغه قوي وي، باتور وي او هغه څوک وي چې مقصد په حوزي کې نوم ولري. دغه متل په اړه باندې که څه راته وایي؟ دا خو داسې باتوره ده چې دا یو سرحدي ولسوالي ده، د پاکستان سره زموږ سرحداتو کې پراته خلک دي او په دې ځای کې ډېر جنګونه کړي په خپله خاوره باندې، مقصد د مومندو د ګنداو پورې د شوکت ډېرۍ پورې جنګونه شوي، د خپل وطن نه دفاع کړې ده. دغه نوم ورله ورکړ شوی و برادره نومېږي چې په دغه ځای کې سپینې ګټې ایښودل شوي وي چې موږ په دغه ساحه کې د ځینو خلکو سره جنګېدلو، هغه ګټې پاتې شوې، څه پکې پاتې شو مړه شولو، هغه څوک چې مړه وو هغه ګټې دلته پرتې دي، اوس هم پرتې دي. ډېر ښه. دلته په دغه ګلډاګ کلي کې مکتب، کلینیک، داسې کوم څه شته د شاګردانو دپاره تعلیمي ځایونه، کورسونه چې شته که نه؟ دلته زموږ یو کلینیک شته دی چې په یو شخصي ځای کې موږ اچولی دی او مقصد دولتي کلینیک ده که شخصي ده؟ دولتي کلینیک دی خو موږ په یو مینه کې اچولی چې د نه شتون په دغه باندې چې زموږ دغه کلینیک شته دی، ځمکه هم شته دی او مقصد دولت نه دا خواهش کوو چې دغه راته جوړ کړي. کلینیک هم شوی دی. څنګه دوا موا هر څه پکې شته که نه؟ دوا پکې شته دی، بالکل شته دی. دلته ستاسو غټ مشکل، غټه ستونزه په څه کې ردېږي چې تاسو لاسرسی ورته نه لرئ؟ داسې کومه ستونزه ده؟ ستونزه ده زموږ د سیند ده. یو دا ده چې مقصد زموږ په دې کلینیکونو کې ښځینه ډاکټرانې، ښځینه استادانې مکتب کې باید شتون ولري. د دغه په حساب کې دغه ضرورتونه زموږ ډېر دي او بل دغه سیند دی، سیند زراعتي ځمکې وي، تقریبا 10,000 جریبه ده، د نږدې نه خلک کتلی هم شي، پټه پناه نه ده، دغه مشکل دی. دلته د نجونو مکتبونه څنګه دي، فعاله دي که نه؟ بس دا 6 کلونو پورې دغه فعاله دي او نور بند دي. دلته حکومت توجه کوي، حکومت راځي چې پوښتنه کوي خلکو سره؟ پوښتنه کوي راځي او مقصد معلومات کوي، خو څه نشته دی دلته، حکومت هم غریب دی، څه نشته دی. د دې چې خلک دغه ځوانان په څه باندې مصروفه دي، څه کار باندې مصروفه دي؟ دا دی چې زه به تا ته داسې ووایم چې ټول په دغه ځایونو کې په دې خوړونو کې